کله چې وایي رب لوی ذات دی یعنې په هغه توکل کوئ، په داسې یو معبود توکل کوئ چې د هیڅ غیر ممکن کلمه یې په ذات کې نشته. هغه رب کولی شي چې تاسې خپلو هیلو ته مو ورسوي، ټولې هیلې مو په رښتیا وبدلې کړي. نو هیڅکله دا مو وایئ چې یا ربه ډېر لوی مشکلات لرم. همیش دا وایئ چې ای مشکلاتو ډېر عظیم او لوی رب لرم. باور وکړئ که چېرته تاسې په الله جل جلاله ایمان ولرئ او په هغه توکل وکړئ، نو داسې دروازې به درته خلاصې کړي چې هیڅ څوک د نړۍ هیڅ قدرتمند شخص به ونشي کولی چې دغه دروازې ستاسې پر مخ وتړي او تاسې له کامیابۍ راوګرځوي، تاسې له خوشبختۍ راوګرځوي. نو تل په هغه عظیم رب باندې توکل کوئ چې موږ او تاسې خلق کړي وو او له موږ او تاسې زموږ په اړه ښه پوهېږي. نو صبر ولرئ، الله جل جلاله له صابرینو سره دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.